ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. تو ته چې څه خوشحالي هم دې رسېدلې دو نو د الله تعالی هله طرفه دو، او تو ته چې څه تکلیف هم دې رسېدلی دی نو هغه د تو د نفس له طرفه دو. او ای نبی ته میش د خلق د پوره رسول لیږلی یې او کافي دی الله تعالی ګواه په حیث. من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. چا چې د رسول اطاعت وکړه نو یقینا هغه د الله تعالی اطاعت وکړه، او څوک چې د اطاعت نه وګرځېده نو ته میش په هغې باندې څارونکی نګهبان نه یې لږلی. ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. او دوی ویایي د میش کور د تو خبره منل دي، نو کله چې د تو د خو نه ووځي بیا په دوی کې یوه ډله د شپې مشورې کوي د هغې خبرې نه غیر چې دوی کوله، او الله تعالی لیکي هغه خبره چې دوی د شپې تدبیر کوي. نو ته د دوی نه مخ وړوه او په الله تعالی باندې توکل وکړه، او الله تعالی کافي دی کور جوړوونکی.